أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. دی آیت مبارکه کی د تدبیر د امور منزل نهم امر ذکر کی فرمائی ولا تجعل الله او مجوړوي نوم د الله تعالی عرضتن نخا ډال لایمانکم د خپل قسمونو د پاره ان تبرو دا چې تاسو بنیکی نه کوئ وتتقو او تقوا بنه کوئ وتصلحوا بین الناس او د خلکو په منځ کې به اصلاح نه کوئ. د آیت مبارکه مقصد دا دی یو سړی وایي چې ما قسم خوړلی چېر زه به مونځ نه کوم اوس څه وکړم اوس خو ما قسم خوړلی. یا یو سړی ووایي چې ما قسم خوړلی چې زه به هغه د مور سره خبرې نه کوم یا د پلار سره به خبرې نه کوم. یا یو سړی ووایي چې ما قسم خوړلی چې زه به د خلکو اصلاح نه کوم. یا بل د نیکۍ څه کار دی د نیکۍ کار دی ښه کار دی او دی وایي چې ما قسم خوړلی دی نو دی د وجې نه خو زه اوس نشم کولی قسم مې خوړلی دی. نو فرمایي چې تاسو د الله تعالی د نوم دا قسم چې دی دا د نیکۍ د کار کولو نه منع کوونکی مه جوړوئ ډال مه جوړوئ. دې کې فقهاو هغه مسائل راویستی دي. یو قسم لغوه دی چې د هغې حکم وروسته آیت مبارکه کې را روان دی. یو یمین معلق او بل یمین غموس. یمین لغوه دا قسم ته ویل کېږي چې یو سړی بغیر څه د ارادې نه د ده د قسم خوړلو اراده یي نه او د خولې نه وخیږي قسم دی لکه عام طور زمونږ د پښتنو دا عادت دی مړه قسم دی او عام طور د افغانیانو دا عادت یې هغوی والله ولاکه نو دام یو قسم دی دا د هغوی عادت جوړ شي. نو کم یو قسم چې بغیر د ارادې د قسم نه په تادۍ کې د خولې نه وځي نو هغې ته یمین لغوه وایي. یا یو سړي دا خیال دی چې پلانی کار شوی دی او د غالب ګمان دغه دی کار شوی دی او دی پې قسم وخوري او د په زړه کې دی مکمل طور په هغې باندې مطمئن چې او دا کار شوی دی او دی پې قسم وخوري او هغه کار هغه شان شوی یي نه خو د ده دا خیالي چې دا کار شوی دی او دی پې قسم وخوري دا خپل پوهې مطابق د صحیح قسم خوړلی دی او په حقیقت کې هغه کار شوی نه وي د ده هغه پوهه غلطه وي نو دغې ته هم یمین لغوه وایي. نو فرمایي چې په دې باندې الله تعالی انسان نیسي نه په ده باندې په دنیا کې څه کفاره شته او نه په دې باندې دی په آخرت کې نیولی کېږي. البته دا ده چې د دې آیت هغه سیاق سباق
دا په دې دلالت کوي چې دا اسې قسمونه خوراک دا څه کار نه دی. خامخا دا عادت جوړول او بار بار قسمونه خوړل دا اسیم درست عمل نه دی. او کم کس چې دا ډیر قسمونه خوري اکثر دا دروغجن سړی نو د دې نه منع کړلی شوې ده. بل یمین معلق دا دې ته ویلی کېږي چې ته چاته داسې ووایې چې که ما دا کار وکړو نو زما دې قسم ووایي زه به دا کار نه کوم، یا زما دې قسم ووایي زه به پلانی کار کوم. نو د یو کار د کولو باندې قسم خوړل په راتلونکي وخت کې، یا د یو کار په نه کولو باندې قسم خوړل په راتلونکي وخت کې، دې ته یمین معلق وایي. یعنې د خپل قسم چې دی دا د یو خبرې سره تړلی دی. که ما دا کار وکړو نو په ما دې قرآن راپسې شي، یا که دا کار ما ونه کړو نو په ما دې قرآن راپسې شي. نو دغه ته یمین معلق وایي. که دغه عمل داسې چې د یو نیکۍ کاري او د قسم خوړلی نو د هغې ماتول ضروري او لازم دی. لکه د ویلي چې زه به د پلار سره خبرې نه کوم، ورور سره به خبرې نه کوم، یا د یو رشته دار سره به رشته داري نه پالمه. نو داسې قسمه یو د نیکۍ کار ته د قسم خوړلی دی، د مانځه متعلق د بل نیک عمل متعلق، نو دغه قسم به دی ماتی او دی به د هغې کفاره چې ده هغه ادا کوي چې هغه 3 روژې نیول دي. او فرمایي چې که چېرې کار داسې چې د ګناه کار یا دو ته قسم خوړلی دی نو بیا په کار چې په خپل قسم ودرېږي، دغه قسم مات نه کړي. یا داسې یو کار دی چې دا یې کول نه کول څه خاص معنی نه لري، څه نیکۍ کار نه دی، نو بیا د هغه قسم پالل پکار دی. او فرمایي چې که چېرې یو سړی قصدن قسم خوري په تیره شوي زمانه کې د یو کار په کېدلو یا په نه کېدلو باندې، لکه یو کار شوی دی او دې قسم خوري او خو ته پته ده چې دا کار شوی دی او دې قسم وخوري چې دا کار نه دی شوی، یا یو کار نه دی شوی او دې قسم خوري چې دا کار شوی دی او دته ښه پته ده، دې ته یمین غموس وایي. د دې څه کفاره نشته دی. او غموس معنی ده د جهنم لمبې، د دې کفاره صرف د جهنم لمبې دي. نو دا 3 قسمه قسمونه فقهاو دلته کې بیان کړي دي. نو فرمایي ولا تجعلوا الله، او مگر زوی تاسو نوم د الله تعالی عرضتن نخا ډال لایمانکم د خپل قسمونو د پاره ان تبروا دا چې تاسو به نیکي نه کوئ، وتتقوا او پرهیزګاري به نه کوئ، وتصلحوا بین الناس او د خلکو منځ کې به اصلاح نه کوئ، والله سمیع او الله تعالی اوریدونکی دی، اوري تاسو چې کوم قسمونه خورئ هغه الله تعالی اوري، علیم او علیم هم دی. ستاسو د نیت ورته هم پته ده، تاسو یو قسم چې خورئ په کم نیت باندې خورئ. نو که یو سړی خامخا یعنې قسم یې وخوړو ښه په غلطه باندې او بیا وایي چې یاره ما ته پته نه وه، نو د الله تعالی د زړه د حال نه خبر دی. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، نه نسی تاسو الله تعالی ستاسو په لغو قسمونو باندې، ستاسو بیهوده قسمونه مونږ ذکر وکړلو چې بغیر د ارادې د قسم نه د خولې نه وځي، یا د په یو خبره قسم خوري او دته
هغه یقیني چې دا کار شوی دی اعلان کې هغه نه شوی نو فرمای په دې باندې الله تعالی تاسو نه رانیسي ولکن یؤاخذکم لیکن الله تعالی تاسو نیسی بما پا قسمونو باندې کسبت قلوبکم چې قصد کړی دی او اراده کړی د ستاسو زړونو یعنی غیر اختیاري د خولې نه دی وته خا قصدن وته دی قصدن چې دی نو د خولې نه یو قسم ووتلو نو په دغه قسم باندې تاسو الله تعالی رانیسی نو فرمای والله او الله تعالی چې غفور بخون کې دی که تاسو یو قسم هغه قسم لغوه کړی دی نو هغه قسم لره معاف کون کې دی او حلیم بردبار دی که تاسو یمینی غموس کړی دی نو الله تعالی بردبار دی داغي سزا هغه ممکن د تاسو له دنیا کې درکې یا آخرت ته واړی ولا تجعل الله او مگر زوی نوم د الله تعالی عرضتن نخا لایمانکم د خپل قسمونو د پاره ان تبرو دا چې تاسو بنی کی نه کوي وتتقوا او پرهیزګاری بنه کوي وتصلحوا بین الناس او د خلکو په منځ کې به اصلاح نه کوي والله سمیع علیم او الله تعالی اوریدونکې علم والده لا یؤاخذکم الله ننسی تاسو الله تعالی باللغو فی ایمانکم ستاسو په لغو قسمونو باندې ولکن یؤاخذکم لیکن نسی تاسو الله تعالی بما پا قسمونو باندې کسبت چې قصد کړی دی قلوبکم زړونو ستاسو والله غفور او الله تعالی بخون کې دی حلیم بردبار دی الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي پروردگار دې ناستې له برکته موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې پوره عمل کولو توفیق راکړي یو ملګری بیمار دی اپریشن یې کړی دعا وکړئ پروردګار ته شفای کامله عاجله دایمه مستمره نصیب کړي پروردګار دا کم تکلیف وته د دې نه ورته زر تر زر نجات نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین